الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. صدق الله العظيم. مومن ورونو، الله عز وجل دي سورة القلم بنهم آيات مباركة فرماي ودوا كفار دي زلل تلغواري لو تدهنوا كتم داهنت وكي اي حبيب دماء اي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدهنون نو مداهنت بوكي دوي هم لتاثر يعني مداهنت دي كفارو ارزو ده دي آيات مبارك بالوستو سر دما مطلب داده سي الله عز وجل مداهنت حرام کړی او کفر بللی خروج له دینه بللی مختلفو تفاسیرو سره تفسیرونه سوي دي سي مداهنت دا حرام ده او خو ځینې مسلمانان مداهنت او مدارات یو څه بولي سره در حالی کې مدارات ممدوح ده او یو اسلامی سیاست ده یو اسلامی روش ده او مداهنت مضموم ده او کفر ده منافقت ده دروغ دي او د دې مختصر تفسیرونه فرقونه داسې علما بیانوي چې مدارات د هغو وسایلو او روشونو کارولو ته وایي چې هغه مدارات کوونکی انسان د دنیا یا د دین یا د دین او دنیا د دواړو د څه ګټې د ترلاسه کولو دپاره یو نرمي او نرمښت ښیي له کفارو سره چې دا روا ده او ممدوح ده بلکې په ځینو وختونو کې اهم ده او ضروري ده او یو صحیح حدیث پر نقل کېدلو سره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو کس له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د کور ته د راتلو اذن و اجازت وغوښت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه د کور اهلو خدمه وته چې اذنوا له اجازت ورکړي فبئس ابن العشیره او بئس اخو العشیره. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې وویل چې دا ډیر بد سړی ده په خپل قوم او کورنۍ کې یا د دې خپلې کورنۍ ډیر بد عضوه ده ورور یې ده. خو چې کله هغه کس را داخل سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلام کې او په خبرو کې ډیره نرمي او ډیره خوشطبعي ورسره وکړه. کله چې سړی ووت حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي فقلت له یا رسول الله قلت ما قلت مخکې خو دې هغه خبره وکړه ثم النت له فی القول بیا دې ډیره نرمي او ډیر په ښه لهجه باندې وغږېدې په خبرو کې ورسره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي راته وفرمایل چې ای عائشه ان شر الناس منزلة عند الله بشک بدترین د انسانانو په رتبه او په مرتبه کې او په روش کې د الله په نسبت باندې هغه څوک ده ترکه او ودعه الناس اتقاء فحشه چې هغه کس نور انسانان د ده له بدسلوکي له بدروشي او له بدمزاجي څخه دی یوازې پرېږدي
تعامل نه ورسره کوي، نزدېکت نه ورسره کوي، راسه درسه نه ورسره کوي. نو مطلب دا حدیث بخاري او مسلم دواړو را نقل کړی ده. دا صحیح حدیث ده. دا د مدارات حصه ده. دا مداهنت نه ده. مداهنت کفر ده. مداهنت ناروا ده. او حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې انا لنكشر في وجوه اقوام ونضحك اليهم وان قلوبنا لتلعنهم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور زمانه کې به موږ غاښونه سپینولو، تبسم به مو کاوو ډیرو خلقو ته، او خندل به مو هغو ته مخامخ، خو ان قلوبنا لتلعنهم، د موږ زړونو به په هغو باندې لعنت وایو. نو خو هغه به کافران و مشرکان به وو، خو د ظاهري دارومدار په خاطر باندې، د روش خوشرویشي په خاطر باندې به له هغو سره په ورینه ټنډه مخامخ کېدو. امام حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي وای کانو یقولون المدارات نصف العقل. خلقو خو ویل چې مدارات نیم عقل ده. وای انا اقول هي العقل كله. امام حسن بصري رحمت الله علیه وایي چې د ما دا عقیده ده او زه دا وایم چې مکمل عقل مدارات ده. عقل انسان به مدارات کوي. بل مرفوع حدیث کې په یو روایت کې راغلی دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي المدارات عقل، مدارات عقل ده. په بل روایت کې راځي المدارات صدقه، مدارات صدقه ده. او دا الکه څرنګه صدقه کوم وظیفه اجرا کوي، تعلق د قلوبو د خلکو را کوي، تمایل د قلوبو د خلکو را کوي، مدارات هم هغه وظیفه اجرا کوي. نو د ما عزیزانو ورونو، حضرت ماوردی رحمت الله علیه په ادب دین و دنیا کې وایي چې مدارات العصمة من شر الاعداء. د مدارات انجام و نتیجه و ثمره دا ده چې هغه کس یا هغه معاشره چې په هغو کې د مدارات سیاست موجود دي، مدارات موجود دي، هغه معصوم پاتې کېږي له شر د دښمنانو. له شر د دښمنانو معصوم پاتې کېږي. او علما لیکي چې هغه څوک د مدارات له نعمته محرومیږي چې په هغه کې لاندې خویونه او عادتونه یي. اول عجله کې موجوده یي چې زه خپل مقصد ته زر ورسېږم. تویش کې موجود یي او سرعت د غضب کې موجود دي. تیزی د خویو د عادت او د مزاج کې موجوده یي. زر غصه ورځي. په هر کار کې زر غصه ناکېږي. او بل عدم تفهم، دوم عدم د تفهم د واقع او د تبایع د ناس چې د خلقو په تبایع باندې او د زمینی حقایقو په صحیح درک باندې دی نه پوهېږي. او دریم سوء الخلق و غلظة القلب. عدم د مدارات دا له بدخلقي او له بد اخلاقي او د زړه له سختوالي څخه کېږي. او څلورم فرمایي چې الکبر و ضعف اراده الخیر للناس. د نه مدارات کولو لامل او منشأ تکبر ده او د خلقو د ادارې په باره کې کمزوري او ضعف ده. او پنځم فرمایي قلة الصبر والحلم والرفق. نه صبر لرل، نه حلم لرل، نه نرمي او شفقت لرل د یو انسان دا مفضي کوي، دا انسان رسوي ترک د مدارات ده. او شپږم فرمایي چې العزلة عن الناس. ګوښګي له انسانانو، چې له انسانانو داسې ګوښه یي چې د انسانانو په
حوائجو باندې ځان نه خبروي، د انسانانو په ضرورتونو ځان نه خبروي، د خپل خلقو د خپل قوم په مشکلاتو باندې ځان نه خبروي، نو دا بیا محرومیږي له نعمته د مداراتو څخه. اوس داسې مدارات څه ته وایي؟ امام قرطبي رحمت الله علیه وایي چې مدارات بذل الدنیا لصلاح الدنیا او الدین او هما معا وهي مباحة وربما استحبت. خرڅولو مصرفول د دنیا یا د دنیا د ترلاسه کولو دپاره یا د دین د ترلاسه کولو دپاره یا د دین او د دنیا د دواړو د ترلاسه کولو پورې دنیوي تعلقات په کار باندې راوستل، دنیوي راکړه ورکړه کول، نو دا مدارات بلل کیږي او دا مستحب ده، په ځینو وختو کې اهم و ضرور ده. او مداهنت چې ده بیا هغه حرام ده، ناروا ده. مداهنت ویل کیږي ترک د دین ته لپاره د صلاح د دنیا، چې ته د دین په څه حصه باندې پښې ورواخلې، قدمونه ورواخلې، خو د دنیاوي حصول او د دنیاوي جاه و جلال دی حاصلولو دپاره. او امام قرطبي صاحب وایي چې مداهنت دا تکذیب د حق ده، کفر ده او نفاق ده. نو مداهنت ډیر غلیظ او ډیر بد شی ده او مدارات محبوب شی ده، او په احادیثو حتی د قرآن عظیم شان په اشاراتو او د صحابه په تعامل باندې دا ثابت ده. امام غزالی رحمت الله علیه وایي مدارات و مداهنت څه ته سره ویل کیږي؟ وایي ان اغزیت لسلامت دینک ولما ترى من اصلاح اخیک بالاغزاء نو فانت مدارن. که ته چې شمپوشي کوې، نرمي کوې، لینیت کوې لپاره د سلامتیا د دین خپل دین وساتې پکې او خپل نظام وساتې، خپل اسلامي حکومت وساتې، او یا د تا د مسلمانانو څه خیر یې په هغې کې، نو فانت مدارن، ته مداري یې او دا مدارات ته دا ممدوح ده. او ان اغزیت لحجز نفسك واجتلاب شهواتك وسلامت جاهك فانت مداهن. که ته چې شمپوشي کوې د دې دپاره چې ته نفس دپاره څه برخه جوړه کړې، قدرت ته کې ورسېږي، وزارت ته ترلاسه کړې او خپل شهوات را جلب و جذب کړې او خپل جاه و جلال وساتې پکې، نو فانت مداهن، خو په دین باندې دې پښې ایښي دي ورته. خلاصه داسې مدارات دې ته ویل کېږي چې په دین باندې معامله نه کوې، خو یو لینیت و یو خوشطبعي، یو خوش اخلاقي له ظاهر مخالف دښمنه سره، که کافر ده، که فاسق ده، که منافق ده، له هغه سره یې کوې، نو دې ته مدارات ویل کېږي. او مداهنت دې ته ویل کېږي چې په دین باندې معامله ورسره کوې. نو مداهنت حرام ده او مدارات دا په ځینو وختو کې مهم ده او ضرور ده. لکه امام حسن بصري رحمت الله علیه چې وویل چې زه خو ټول عقل بولم. اوس دلته یوه غلط فهمي دا ده چې ځینې هغه خلک چې هغه په دین کې صحیح تتبع نه کوي، ځان نه تکلیفوي، کتابونه نه ګوري، د دین جوانبو اړخونه نه ګوري، هغه د مداهنت ټول دلایل د مدارات په باب کې وایي، نو مدارات هم حرام بولي او مواسات هم حرام بولي، معاملات هم حرام بولي او موالات خو ده حرام، په هغې کې خو شک نسته. نو دا مدارات چې ده هغه خوش خلقي او خوش اخلاقي ته ویل کېږي چې د یو چا ظاهره کافر سره یې ته کوې، له هر قسم کافر سره روا ده، چې یا د هغه له شر ځان دفع کوې، یا مسلمانانو ته د هغه تعلق ساتلو کې مسلمانانو جامعې ته خیر یې پکې، یا د هغه د زړه تمایل پیدا کېږي اسلام ته. نو دا بیا په دغه وجوهاتو باندې
مدارات ډیر حسن او یو سیاست ته، یو اسلامي سیاست ته، اسلامي برخه ده. په دین باندې به معامله نه یو سره. اوس ځینې خلک داسې خیال کوي چې له موږ څخه کفار په دین معامله غواړي چې تاسې دین پرېږدئ او له موږ سره تعامل وکړئ. پوښتنه وکړئ څرنګه د دین باندې معامله درچې غواړي؟ نو اسانه جواب یې په دې نن معاصر وخت کې داسې ورکوي چې هغه وایي چې تاسې په زنانو باندې او په بچیو بچیانو باندې تعلیم وکړئ، نو موږ به تاسې سره تعامل وکړو. نو د دوی په ذهن کې داسې ورګرځي چې د زنانو تعلیم او تعلم دا په دین باندې معامله ده، چې دا قطعا غلطه ده. تعلیم په دې باندې باید مسلمانان ټول ذهن جوړ کړي چې تعلم او تعلیم د هر مسلمان نارینه او د هر مسلمانې زنانه دپاره فرض ده. فرض عین فرض عین ده، فرض کفایي فرض کفایي ده، مباح مباح دي. او کوم شیان چې له تعلیم سره کفارو د تسلط په وجه په اسلامي دنیا کې ورسره فحشاوي او بېحیایي وي، بدلمنۍ ورسره تړلي، بد اخلاقي ورسره تړلي، د هغو قلع او قمع کول په مسلمانانو باندې فرض ده. هغه ځان ته شی ده، د تعلیم هیڅ برخه نه ده. هغه نه حفظ د کتاب بلل کېږي، نه حفظ د قرآن شریف بلل کېږي، نه حفظ د حدیث بلل کېږي، نه زده کړه د سند د حدیث بلل کېږي، نه زده کړه د فقه بلل کېږي، نه زده کړه د اصول فقه بلل کېږي، نه زده کړه د منطق بلل کېږي، نه زده کړه د صرف او د نحو بلل کېږي. دا فحشا او بېحیایي ښیم، دا هیڅ شی نه ده. او تعلیم علم خو دغه شیان دي. نو دغه کوم څه چې علم نه ده هغه په علم پورې تړو او بیا وایو چې نو کفار خو بیا دغه بېحیایي راڅخه غواړي. موږ به هغه بېحیایي علم نه بولو او په هغه باندې به معامله له کفارو سره نه کوو. که په هغه معامله له کفارو سره وکړه، د آن په وخت نزول د قرآن عظیم شان کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم شه د زړه تمنا کفارو دغه کوله، بیا به د کفارو هغه د زړه تمنا موږ سرته رسولي، هغه قطعا حرامه ده. مداهنت چې څوک د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،